د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول درانه اوریدونکي به روغ جوړ او د صحت جامې به هم پر تن وي. دا د یو ځل بیا ستاسې د خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول وروستۍ او 15مه برخه دراوړم. دا چې په دې وروستۍ او په 15مه برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ کیږو او د سلطان نورالدین محمود زنګي داستان یا ناول به په کومه جمله او کومه پیښه باندې پای ته رسیږي. دا په همدې وروستۍ 15مه برخه کې به ورو. خو وړاندې له دې چې د 15مې او د وروستۍ برخې د نشر ورپرانیزم، لومړی ورځمه د تیرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تیره 4مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې به. خو درنو او قدرمنو اوریدونکو، یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نور خپرونو په څیر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په 4مه برخه کې اورېدلي و چې صلاح الدین د خپل مرستیال په لور وکتل. ویل سودانانو ته امان ورکول کیږي. هر شامي سپور ته چې دا خبر ورسیږي نو خپل توره د عمل ته تم کړي. که د دې حکم نه وروسته یو سودانی هم ووژل شنو د قاتل نه به پوښتنه کیږي. مرستیال د حکم د تعمیل لپاره سر وخوځو. هغې ښځې سم د لاسه وویل ستا شکر په کومو الفاظو ادا کړم محترم وزیر اعظمه. یو بله غوښتنه هم لرم که اجازه یې راکوي. د دې غوښتنه د اورېدو پرته منظوره ده. صلاح الدین خپل مرستیال ته بل حکم وکړ او بیا یې د هغې ښځې څخه وپوښتل د دې نه پرته بله کومه خبره هم شته؟ هغې ښځې په خلاص زړه دعا وکړه او ویل الله تعالی دې ستا عمر نور هم اوږد کړي. یوازې دا خبره مې کوله چې المنصوره اوس د شامي ځواکونو په کلهبندۍ کې ده. د هغې یوه برخه په اور کې وسوځېده او ویرې شوه. تاسو خپل سپرو ته حکم وکړئ چې هغوی المنصورې ته د دې نه زیات ځان ورونه رسوي. صلاح الدین یو ځل بیا د خپل مرستیال په لور وکتل او ویل د المنصوري کلهبندي کوونکو ته ووایه چې سمدستي د هغه ځایه راووځي، خو د راتللو مخته د هلته د لګېدلي اور په مړه کولو کې مرسته وکړي. هغې ښځې په ژړغوني او زړه ډکې اواز د پوره احساساتو سره وویل وزیر اعظمه، زما میړه مړ شو خو د هغه په ځای ستا په شکل کې ماته یو ورور ترلاسه شو. زما نیمایي غم له منځه ولاړ. صلاح الدین خپل لاس په سینه کېښود. ویل خورې تا ماته ورور ووایه، په یقین سره درته وایم چې هر وخت راته غږ وکړې زه به دې د یوې خور په څېر خدمت ته در ورسېږم. ښځې وویل بس موږ نور څه نه غواړو. د الله تعالی لپاره په خپلو احکاماتو باندې د عمل کولو هڅه وکړئ. صلاح الدین ورته وویل تاسو په ډاډ سره د دې ځای ولاړ شئ. د احکاماتو وړونکی روان شوی دی. تاسو د ورسېدو نه مخته به په احکاماتو عمل پیل شوی وي. د ښځې سترګې هغې لورې ته کږې شوې چیرې چې د صلاح الدین مرستیال ولاړو. خو ویې کتل چې اوس هغه هلته نشته. هغه ښځو د همدې ډاډ سره سم صلاح الدین ته سلام وکړ او د هغه ځای رخصت شوي. د المنصوري کلهبندي ختمه شوې وه. جنگ بند شوی او د المنصوري خلکو د شامي سپرو په مرسته لګېدلی اور مړ کاوه. نیمایي شپه لا تېره نه وه چې په المنصوري کې په مکمله توګه امن و امان قایم شوی و. د شپې شامي فوځونه بیرته خپلو ځایو ته راستانه شوي وو. سودانیانو فکر کاوه چې هغوی به د ورځې له مخې شامي فوځونه په مکمله توګه له منځه یوسي. خو کله چې هغوی په دارالوزارت باندې یرغل وکړ او په مقابل کې شامي لښکرو او بیا په خپله صلاح الدین د خپلو امراو سره یو ځای لوڅې تورې بیرون ووت، بیا هغوی د شامیانو د تورو په زور باندې وپوهېدل. هغوی چې د کومو شامیانو د له منځه وړلو لپاره راغلي وو همغوی په خپل د همدې شامیانو په تورو له منځه ولاړل. سودانیانو د خپل ځواک څرګندونه وکړه خو په دې کې ډېر زیات زیان وکړ ځکه هغوی په مصریانو باندې ډېر اغېزمن وو. هغوی به د مصر په محلو او کوڅو کې آسونه ځغلول. په مصریانو به یې ډول ډول ظلمونه کول. مصریان به ترې ډېر زیات ویرېدل خو د دوی ظلم به یې تېروو. خو د شامیانو سره د جنگ وروسته د هغوی دغه دبدبه او رعب له منځه ولاړ.
درانو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې 1394 برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. وروستۍ یو 95 برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. د شپې پاتې برخه په چوپتیا سره تېره شوه، خو د سهار سره سم سوډانیانو یو ځل بیا په کوڅو کې د خپلو اسونو په ځغلولو پیل وکړ. هغوی یو کور ته ورغلل او د هغې د کور دروازه یې ور وټکوله. یو سړی را بیرون شو. یو سوډانی داس نه راښکته شو او هغه زوړ سړی د ګریوانه ونیوه او ورته یې وویل چې قرض یې باید ادا کړي او که نه په بدل کې دې خپله لور هغه ته حواله کړي. دا ډول پیښې هلته معمولې ګرځېدلې وي. سوډاني حبش به د غریبو خلکو کورونو ته ورتلل او د کور مالک به یې نیوه او د قرض د بیرته اخیستو غوښتنه به یې ترې کوله، خو دا ډول غوښتنه به په عامه توګه درواغ وه. خو د کور مالک به د خپلې ویرې د سوډانیانو هغه وختې پیسې ورکولي او یا به مجبوري چې خپله خور لور سوډانیانو ته په بدل کې ورکړي. د محلې خلکو به دا ظلم په سترګو وکتلو، خو د ویرې نه به یې څه نه ویل او چوپ به پاتې کېدل. خو نن سهار د سوډانیانو بدبختي پیل شوې وه. هغه وخت چې سوډانیانو د دې کور د مالک ګریوان ونیوه او خپله غوښتنه یې ترې وکړه، نو د مخامخ کور نه یو کس راووت او خپله توره یې د تیکې وبیستله. د محترم ګریوان پرېږده او که نه. د محلې هغه وګړي اخطار ورکړ. د هغې سړي خبره یې په ټوکو واخیسته. سوډاني په زوره وخندل او ورته ویل او که نه څه به وکړې؟ هغې سړي خپله توره را بربنډه کړه او ورته ویل او که نه وبه دې وژنم. د ښې او کیڼ لورې د کورونو څخه 2 نور کسان هم رابیرون شول. د دې فقیرانو ماغزه خراب شوي دي. یو سپور په هغه سړي باندې خپل اس ور وځغلاوه. هغه ژر یوې لور ته شو او که نه د اس د قدمونو لاندې به راغلی و. د دغه 2 نورو راتلونکو څخه یو یې وویل تاسو دا ظلم پس له دې نه نشئ کولی. د دې خبرې سره سمې د هغه سپین ږیري ګریوان د دې سوډاني څخه خلاص کړ. په دې وخت کې 4 نور کسان هم د خپلو کورونو څخه رابیرون شول. د هغوی څخه یو یې وویل دا څه غال مغال مو جوړ کړی دی؟ د عادت سره سم هغه سوډاني ورته درواغ وویل. دغه بوډا زما څخه قرض اخیستی دی او اوس دې یا زما قرض را کړي او یا د خپله لور له ما سره کړي. د محلې خلکو هغه بزرګ ته وکتل. هغه ورته په لمدو سترګو وویل زویه، کوم شریف انسان هم د قرض د نه ورکولو په بدل کې چاته خپل لور ورکوي؟ دا خلک د همداسې درواغو په جوړولو سره غواړي زموږ عزت له منځه یوسي. خو اوس د شامیانو حکومت دی، نور د دوی زیاتې او ظلم نه چلی. اوهو، هغه کس چې د هغه بوډا ګریوان یې نیولی و، تاسو موږ د شامیانو نه ویروئ؟ هغه بیرته د هغه سړي ګریوان ته لاس واچولو. د محلې د خلکو سترګې راسره شوې وې. یو یې لاس پورته کړ او دا سوډاني یې په خوله وواهه. د هغه څخه د هغه بوډا ګریوان خلاص شو او هغه د خپلې خولې د وینو په پاکولو کې بوخت شو. سوډاني سپرو په هغوی باندې خپل اسونه را پرېښودل او څو کسه یې پکې زخمیان کړل. اوس نو د محلې ټول خلک بیرونه وتلي وو. کوڅه یې د دواړو خواو څخه بنده کړې وه او په سوډانیانو داسې تیږې وورولې چې هغوی په وینو کې ولمبول. جګړه ډېره اوږده شوه، خو د محلې مشرانو د محلې خلک په یوه ډول راضي کړل تر څو د تیږو د ویشتلو څخه لاس واخلي او که نه یو سوډاني به هم د دې ځای ژوندی نه و تللی. کله چې وضع ارامه شوه نو مشرانو د دې جګړې د اصلي علت پوښتنه وکړه. سوډانیانو چې څه وویل د محلې خلکو هغه درواغ وګڼل. اخر په دې پرېکړه وشوه چې دا مقدمه دې د ښار د قاضي تر مخه وړاندې کړل شي. خو د ښار د قاضي په اړه ویل کېدل چې هغه د سوډانیانو نه ویریږي. یو ځل یې د سوډانیانو په خلاف پرېکړه کړې وه، نو څو ورځې د سوډانیانو لخوا په کور تیږې ورول کېدي. د همدې ورځې وروسته توبه کړې وه چې بیا به د سوډانیانو په خلاف پرېکړه نه کوي. سوډانیانو دا ځل هم فکر کاوه چې د پخوا په څیر به پرېکړه د دوی په حق کې وي. کله چې مقدمه محکمې ته راغله
نو د کور د هغه بوډا مالک سره ټوله محله یو ځای راغله او د قاضي تر مخه وړاندې شوه. د سوډانیانو بدقسمتي دا وه چې 2 ورځې مخته هغه قاضي تبدیل شوی و او اوس د هغه په ځای یو بل قاضي راغلی و. هغه ټوله مقدمه واورېده، بیا یې د محلې د خلکو شاهدي راټوله کړه او په لږه شیبه کې پرېکړه وکړه ټول سوډانیان یې جرمانه کړل او د جرمانې د نه ورکولو په صورت کې په 1 کال سخت قید باندې د بندیخانې حکم وکړ. د ښار قاضي مامورینو د سوډانیانو څخه وسله واخیسته او هغوی په یو کوټه کې بندیان کړل. په سوډانیانو باندې نوی مصیبت راغلی و. خپلو کورونو ته خبر ورکړ او جرمانه یې ادا کړه او ځانونه یې د بندیخانې نه آزاد کړل. د جرمانې ټول رقم یې هغه بزرګ ته چې دوی یې بې عزتي کړې وه ورکړ. دا په مصر کې د سوډانیانو په خلاف لومړی سخته سزا وه. د دومره سختې سزا په ورکولو سره د سوډانیانو غوږونه خلاص شول او په خپلو کړنو کې احتیاط پیل کړ. خو په هر صورت د سوډانیانو ماغزه له یو اړخه د منصورې د مرکزیت په لمنځه تللو خراب شوي او د بل اړخه د هغوی د مشر نجاح د وژلو په خاطر هم سخت ټکان ورته رسېدلی و. المنصورې نږدې ټوله تباه شوې وه او د سوډانیانو څخه د مصریانو ویره هم له منځه تللې وه. خو هغوی عادت درلود او هر چیرې به یې چې زور ورسېده همالته به یې خپل کار کاوه. وړې غټې جګړې کول د هغوی عادت ګرځېدلی و. خو د قاهرې په ستر بازار کې د مصریانو او سوډانیانو حالات دې ځای ته ورسېدل چې یو د بل په خلاف یې تورې راوویستلې. که چیرې د نجاح په زمانه کې به داسې جګړه رامنځته کېده نو د بازار معززینو به سوډانیانو ته ورمالې کوله او خبره به یې ختموله. خو اوس مصریانو ته دا ډاګیزه وه چې که چیرې خبره وغځېږي او قاضي ته هم ولاړه شي نو پوره انصاف به ورسره وکړل شي. په دې خاطر هغوی د څپېړې ځواب په تیږه او د لوټې ځواب په خښته ورکاوه. سوډانیان لا تر اوسه په خپل توان باندې غوېروه. هغوی تورې راوویستلې او 2 مصریان یې ووژل. هو بلې درنو اوریدونکو، په دې کار سره داسې شوه لکه په ټول بازار کې چې اور ولګېږي. ټول تورې راویستل شوې او بیرون شول. سوډانیانو هم د المنصورې نه مرسته راوغوښتله او بیا په بازار کې یې مورچې جوړې کړل شوې. کرار دا خبر د ښار کوټوال ته ورسېد. هغه په یو منډه د سپرو یوه ستره ډله له ځانه سره واخیسته او بازار ته راغی. د کوټوال د راتلو په خاطر جنګ ونه شو، خو یو بل ته په سپکو سپورو ویل جریان درلود. کوټوال سم د لاسه د ښار قاضي ته خبر ورکړ چې د سوډانیانو په لاسو 2 کسه مصریان وژل شوي دي. مصریانو سوډانیان په خپله کلابندۍ کې اخیستي دي او د هغوی ټولې لارې یې بندې کړي دي. که چیرې قاضي سم د لاسه رانشي او همدلته پرېکړه ونه کړي نو نږدې دغه 50 کسه سوډانیان چې همدا اوس د ښار خلکو راګیر کړي دي یو په یوې له تیغه تیر کړي. قاضي هم سم د لاسه د خپل 5 کسو مامورینو سره ښار ته راغی او په یو چوک کې قضا ولګوله. د مقتولونو ښځې او کوچنیان د قاضي تر مخه وړاندې کړل شول. قاضي د هغوی ویناوې واورېدې، بیا یې د سترګو لیدلو شاهدانو څخه وپوښتل. د قاضي سره یو کاتب هم و چې هغه دغه ټول هر څه په قلم لیکل، خو قاضي په خپله هم ضروري یاداشتونه اخیستل. دې اړخه د بیانونو او ګواهینو وروسته قاضي خپل کسان سوډانیانو ته ورولېږل تر څو هغوی هم خپل 5 کسه نمایندګان راولېږي تر څو د ویناو او شواهدو په بنا پرېکړه وکړل شي. سوډانیان خو جاهله او خپل سري وو. هغوی د قاضي د پرېکړې د منلو څخه انکار وکړ. قاضي هم نه غوښتل چې د دې نه زیاته وینه توی کړل شي، نو د خپل اعلان کوونکي په خوله اعلان وکړ: ملک د الله تعالی، پادشاهي د فاطمي خلیفه او وزارت د میرزاده صلاح الدین ایوبي او حکم د ښار د قاضي. کچېرې سوډاني سپرو په 5 دقیقې کې د قاضي مخې ته خپل نمایندګان راونه لېږل، نو د ښار کوټوال ته حکم کېږي چې دلته موجود ټول سوډانیان ونیسي او بیا یې بندیان کړي. د قاضي د دې اعلان سره سم د سوډانیانو د لاسو څخه توتیان والوتل. هغوی ته خپل مرګ تر سترګو شو. لږه شیبه کې 5 سوډانیان د خپلو اسونو څخه راښکته شول او بیا یې لوري ته ودرېدل او سلام یې وکړ.
قاضي خپل مامورینو ته حکم وکړ ترڅو هغوی بې وسلې کړي. د حکم تعمیل وکړل شو. قاضي د مړو په لور اشاره وکړه چې ویې لوري ته پراتو. بیا یې د سوډانیانو څخه وپوښتل آیا تاسو د دې نه انکار کوئ چې دغه دوه کسه تاسو او یا ستاسو ملګرو نه دي وژلي؟ سوډاني ځواب ورکړ پر موږ مصریانو حمله وکړه. موږ د خپلو ځانونو د خوندي ساتلو په خاطر هڅه وکړه او دغه دوه مصریان په دې جګړه کې له منځه ولاړل. قاضي ورته وویل د دې مطلب دا ده چې دغه دواړه انسانان ستاسو د ملګرو په لاسو وژل شوي دي؟ سوډاني ځواب ورکړ هو همداسې پیښه ترسره شوې ده. قاضي ترې یو ځل بیا وپوښتل آیا تاسو ته دا ډاګیزه ده چې دغه وژل شوي کسان د انسانیت ترڅنګ مسلمانان هم وو؟ سوډاني ورته ځواب ورکړ هو دوی مسلمانانو، د دې نه خو هیڅوک انکار نشي کولی. قاضي ساه واخیسته اوهو دا مسلمانان ستاسو او ستاسو ملګرو وژلي دي، آیا دا صحیح ده؟ نه ما نه دي کړي. سوډاني وویرید. قاضي پرې جرحه وکړه تا به نه وي کړي خو ستا ملګرو دا دوه کسه مسلمانان وژلي دي. اوهو بلې درنو اوریدونکو، سوډاني په لړزي اواز سره ویل اوهو دا صحیح ده. قاضي حکم وکړ هغه قاتل یا قاتلان را مخته کړی چې دغه دوه کسه مسلمانان وژلي دي. سوډاني د خپل ځان د خلاصون په خاطر وویل اما ته نه دي معلوم چې چا وژلي دي؟ قاضي ترې په زوره وپوښتل آیا تا ته معلوم نه دي؟ سوډاني ورته وویل نه بالکل راته نه دي معلوم. قاضي سرکاري ساتونکو ته حکم وکړ دغه 5 کسه سوډانیان ونیسئ. که چیرې د مقتولینو مصریانو قاتل معلوم نشي نو بیا هم دوی 15 واړه د قصاص لپاره په ډک بازار کې راځوړند کړئ. د ماښام د لمانځه پورې باید اصلي قاتل یا قاتلین رامخته کړل شي او که نه د لمانځه وروسته به هم دوی ته سزا ورکړل شي. د ښار کوټوال دې ټول انتظامات مکمل کړي. د دې پریکړې د کولو نه وروسته قاضي ودرېد. 15 واړه سوډانیان یې ونیول. د ښار کوټوال د دې 15 سوډانیانو نه پرته هغه نور سوډانیان هم ونیول چې په جنګ کې ښکېل وو. د ښار کوټوال دوی ټول له ځانه سره دفتر ته روان کړل او د دې پیښې ټول راپور یې تیار کړ او د صدراعظم د لاسلیک لپاره یې هلته ولېږه. هغه په دې راپور کې د صدراعظم څخه غوښتي و چې د مصریانو د ګرمو احساساتو او د ښار د خراب حالات له مخې دي سوډانیان هملته په المنصوره کې رابند کړل شي. صلاح الدین د کوټوال د غوښتنې سره سم فوزي دستې هلته المنصورې ته ورولېږلي او په سوډانیانو باندې بندیز ولګېد ترڅو د المنصورې نه بیرون ونه وځي. خو وزیر اعظم دا حکم هم وکړ چې د المنصورې اوسېدونکو ته د خوراک څښاک ټول شیان مفت ورولېږئ. د دې ترڅنګ په بازار کې پلورونکو ته دا اجازه هم ورکړل شوه چې المنصورې ته د شیانو د خرڅلاو په خاطر ورشي خو خپل شیان به قیمته نه پلوري. د ښار کوټوال چې کوم کسان نیولو په هغوی کې د هغوی مصریانو قاتلان هم موجودو. یو سوډاني د ښار کوټوال ته هغوی ور وپېژندل. هغوی سم د لاسه ونیول او د خپل جرم د اعتراف نه وروسته د اعلان کوونکي په واسطه اعلان وکړ چې د ماښام د لمانځه نه مخته به دغه 2 کسه قاتلین د قاهرې د بازار په چوک کې راځړول کیږي. په دې توګه د هغوی په راځړولو د مصریانو احساسات هم راکم شول او د سوډانیانو لپاره یو ستر درس وګرځید. مشهوره ده چې عزت او ذلت دواړه د الله تعالی له اړخه دي. د صلاح الدین د کوچنیوالي د حالاتو څخه ډاګزیږي چې هغه د سپاهیتوب د فن څخه لرې تښتېده خو بهترینه مشغولۍ د علماو واعظ او نصیحت اورېدل وو. هغه تر هغه وخته پورې په همدې حال کې پاتې شو تر څو چې پلار نجم الدین ایوب د دمشق والی نه وګرځېدلی. صلاح الدین ډیر خاموشه او ګوښه ناسته ژوند خوښوو. د هغه پلار نجم الدین هغه په همدې حالات کې پرېښی وو. که چیرې د هغه کاکا اسدالدین شیرکو د هغه په لور توجه نه وکړي نو دا جوهر به په خاورو کې پاتې شوی وو.
تر ټولو د مخه د اسدالدین شیرکو پیژندونکو سترګو د صلاح الدین پټې وړتیاوې وپیژندلي او بیا چې کله اسدالدین شیرکو هغه د دمشق د سلطان نورالدین زنګي دربار ته راوست نو د هغه سترګو په دغه ساده لباس او ساده کالیو کې پټ یو بل صلاح الدین وکتلو. هغه صلاح الدین ته خاصه توجه وکړه. خخه استادان ورته وټاکل تر څو د جنگ ټول هنر زده کړي. صلاح الدین د سپاهیتوب ټول هنر زده کړی وو. هغه فکر کاوه چې سلطان به جنگ ته ولېږي، خو سلطان هغه هیڅ جنگ ته ونه لېږه. په دې اړه صلاح الدین په خپله هم ډېر اندېښمن و. هغه د جنګي روزنې د ترلاسه کولو وروسته یو ورځ سلطان نورالدین زنګي ته وویل: عالم پناه، ما خپله روزنه تکمیل کړې ده، اوس راته څه حکم دی؟ اوهو بلې درنو اوریدونکو، سلطان نورالدین زنګي ځواب ورکړی و: هیڅ مه کوه، یوازې ما ته او زما کړنو ته ګوره. صلاح الدین د هغه په خبره نه و پوه شوی او په حیرانتیا سره د سلطان نورالدین زنګي خولې ته کتل. سلطان نورالدین زنګي ورته په خندا وویل: زما په خبره لکه چې پوه شوی نه یې. صلاح الدین ورته په ډېر ادب سره وویل: نه علیجا، زما عقل ناقص دی. سلطان هغه د یو شفیق استاد په څیر وپوهوه: د نجم الدین زویا، ما تا ته حکم کړی دی چې ما ته ګوره. د دې مطلب دا دی چې زما په څیر د ځان د جوړښت هڅې پیل کړه او زما په قدم قدم واخله. د سلطان نورالدین زنګي دا خبره د صلاح الدین په زړه او دماغ کې کېناسته او خپل ځان د سلطان په قالب کې قالب کول پیل کړل. هماغه زغم، هماغه شجاعت، میړانه او نو ډېر څه بیا د صلاح الدین وړتیاوې هغه وخت را برسېره شو چې اسدالدین شیرکو له ځانه سره په زوره مصر ته روان کړی وو. د حیرانتیا خبره ده چې صلاح الدین مصر ته د تللو څخه انکار کاوه. اسدالدین شیرکو په دې اړه سلطان نورالدین زنګي ته شکایت وکړ او بیا سلطان صلاح الدین ته حکم وکړ تر څو د اسدالدین شیرکو سره مصر ته ولاړ شي. مصر ته د صلاح الدین په ورتګ د هغه قسمت داسې خلاص شو چې هغه په جنګونو کې په عملي توګه برخه واخیسته. خپله میړانه، شجاعت او بهادري یې وښودله او خپل ځان ته یو نوی مقام ترلاسه کړ. د هغه ملګرو امراو یې ډېر قدر کاوه او د هغه په سردارۍ یې فخر او ویاړ کاوه. بیا کله چې د میدان زمري شیرکو د نړۍ نه سترګې پټې کړې نو تر دې وخته پورې صلاح الدین په نوري امراو کې خپل ځان ته ځای پیدا کړی و. بیا هم دې امراو هغه د مصر د وزیر اعظم په څیر وټاکه. صلاح الدین د مصر د خلکو په زړونو کې داسې ځای پیدا کړی چې ټول د هغه غلامان وګرځېدل. تر اوسه چې صلاح الدین څومره فتوحات کړي وو، هغه ټول د مصر د وزیر اعظم او د دمشق د سلطان معظم د مرستیال په څیر ور په برخه شوي وو. خو اوس ورته د فتح او نصرت نورې دروازې هم پرانستل شوي وي. هغه چې څنګه د صقلیا د ناڅاپي حملې څخه فارغ شو نو یو ډېر ناغېړه خبر ورته ورسېد. خلکو فکر کاوه چې صلاح الدین به د دې خبر په اورېدو سره خوشحاله شي، خو هغه ډېر زیات غمګین او اندېښمن شو. هغه لنډ بلکې د غم نه ډک خبر و. سلطان نورالدین محمود زنګي غفر الله له د ورپېښې لنډې ناروغۍ وروسته د 1904 کال د مۍ په 15 په دمشق کې وفات شو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. باي رانا لاړي تور لحتا وما دي أريد غمنو برانو نهاي هاي مرد يسچاري دي وکړي هو خاوري دي کړل اخزما واړه ارمانو نهاي. دستور مزل د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا به د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 15 او وروستۍ برخه. په همدې سره د سلطان نورالدین محمود زنګي داستان یا ناول پای ته ورسید. درنو اوریدونکو، له تاسو ټولو ډېره مننه کوم چې د سلطان نورالدین محمود زنګي داستان یا ناول مو راسره تر پایه پورې واورېده.
کچیرې په دې داستان کې په کوم ځای کې له ما نه تېروتنې شوي یا کوم الفاظ مې صحیح نه وي ادا کړي له تاسو ټولو درنو اورېدونکو بخښنه غواړم دا چې بل داستان به درته زموږ کوم همکار او کوم ناول درته شروع کوي نو تاسو تر هغې په تمه اوسئ نو زه عمران الدین نیکمال مو په الله سپارم تاسو چې هر چېرته استئ خوشحاله سوکاله سرفرازه اوسئ الله مو مل ښه وختونه ولرئ وړه خوندونه های های که هېرومې نه هېرېږي اوس راته مخته مخته کېږي تصویرونه های های نظر ته ورشم دیدن نوي بینوا راشم وینا کړم دیدنونه های های د زړه